الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. د نننۍ حلقې درسي حلقې عنوان مو روژه ده. روژې باندې بحث کوو، ولې په موږ فرض شوې، د کیسه حکمت و مصلحت دی او له قرآن سره یې څه تعلق ده چې قرآن وایي د دې لپاره مو دا میاشت په تاسو باندې د روژې نیول فرض کړي چې په دې کې قرآن نازل شوی. د روژې او د قرآن ترمنځ څه تعلق دی؟ هر عبادت ځان ته خاص حکمت او مصلحت لري. که دا روژه ده، که لمونځ دی، که حج دی، که زکات دی او که نور عبادات دی، او که د الله تعالی په لار کې جهاد دی. قرآن د دې ټولو هغه ستر مصلحتونه هم بیان کړي. د لمانځه په ارتباط فرمایي چې دا د بنده او د خدای ترمنځ د تعلق وسیله ده. وخت انسان له خدای سره نږدې کوي او انسانان په خپلو منځونو کې سره نږدې کوي. د ورځې 15 ځله په یو صف کې ودرېږي او د منظم ژوند درس ورکوي. د دې لپاره چمتو کوي چې په خپلې ټولنې کې هم همداسې واوسي. همې له رب سره تعلقات ټینګ او محکم وي او هم په خپلو منځونو کې اوږه په اوږه ودرېږي. ترمنځ یې فاصله هم نه وي. شیطان پرې نږدې چې دوی ترمنځ واټن او فاصله رامنځته. په همدې لمانځه سره ډاډ او اطمینان ستاسو په برخه کېږي. د الله په ذکر سره زړونه مطمئن کېږي. اضطراب او پریشاني چې لوی عذاب دی او د انسان ډېرې ستونزې او مشکلات هم له همدې پلوه د ډېرو سترو بیماریو جرړه هم همدلته. اضطراب، پریشاني، عدم اطمینان، لالهان د زړه، پریشان ذهن. لمانځه او د الله تعالی په ذکر سره زړونه مطمئن کېږي. حج زموږ له محدودې کړۍ باسي او له انسان نه د دې نړۍ د ټول ولس او انسانانو یو فرد جوړوي. مختلف قومونه سره راغونډوي او له هغه نه یو امت جوړوي چې ټول د یوه کور شاوخوا طواف کوي، د خدای د کور. مختلف رنګونه د دنیا له ګوټ نه راځي او حتی اقتصادي ګټې هم د تجارتي پلوه هم ډېر زیات ګټور او مفید. همداسې د الله تعالی په لار کې جهاد. هغه قومونه چې د خدای په لار کې جهاد ونه کړي، جهاد پرېږدي، جهاد ته شا کړي، تل به له ذلت او سپکاوي سره مخامخ. د شر او فساد ځواکونه ورباندې حکومت کوي. په ټولنې کې به بې عدالتي، ظلم دی او روژه هم دې ته ورته یو عبادت دی. قرآن فرمایي چې په روژې سره په تاسو کې تقوا را پیدا کړي. راځو تقوا یعنې څه او څنګه روژه په موږ کې دا تقوا را پیدا کوي. د تقوا په اړه په قرآن کې ګڼ شمېر آیتونو کې راغلي. څوک له الله تعالی وویرېږي، په هغه کې تقوا وي، الله تعالی به د هغه کارونه ورته اسان کړي. سخت ستر کارونه به ورته اسان کړي. له ستونزو او کړاوونو د وتلو لار به ورته پرانیزي. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن يتق الله
یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. څوک چې له الله تعالی وویریږي نو الله تعالی به هغه ته مخرج پرانیزي، په کړاوونو د وتلو لار، او له داسې لورې به هغه ته رزق او روزي ورکړي چې په خیال کې نه ګرځي، ګمان یې نه کوي. الله تعالی له متقیانو سره دی او دا قرآن د متقیانو لارښود دی. یعنی د روزي په نتیجه کې دا ټول ته ترلاسه کوي. الله تعالی خپل بنده په هغه څه ګماري چې د دنیا او آخرت خیر او ښېګڼه پکې مضمر وي. لا هغه څه یې منع کوي چې دته مضر دی. انسان ته له جسمي او معنوي پلوه صدمه رسوي، تاوان رسوي. ګټور شیان یې ورته حلال کړي او تاواني او مضر شیان یې ورته حرام کړي. هغه چې ګټه یې تر تاوان زیات وي الله تعالی هغه حلال کړي، او هغه چې تاوان او ضرر یې تر ګټې زیات وي هغه یې حرام کړي، او هغه چې ګټه او تاوان سره برابر وي دا یې مباح کړي. ستا خوښ پورې مربوط دی. د حل و حرمت، د حلالوالي او د حراموالي په ارتباط معیار همدا ده. که غواړې هغه تشخیص کړي، له داسې یو څه له داسې یو کار سره مخامخ شي، د خوراک شی ده، د کار یو عمل ده، یو فعل دی، ورسره مخامخ شي چې نه پوهېږي دا به حلال که حرام. نو معیار او ملاک د تشخیص وسیله همدا ده چې وګوره انسان ته مضر ده که ګټور. که مضر و، بیهوده و، کوم ګټه ورباندې نه مرتب کېده، نو اسلام ته تر دې له دې منع کړی چې هغه کار وکړي. او که ګټور و هغه یې درته حلال کړي، په غېږ مارلی. متاسفانه ځینې داسې فکر کوي چې دینی عبادات هسې تعبدي ماموریتونه دي. ګمارل شوي، الله تعالی موږ باندې ګمارلی یو، پرته له دې نه چې هغه موږ ته که ګټه لري یا تاوان لري، بس یو ماموریت ده، یو وظیفه ده، یو تعبدي ماموریت، یوه دنده، یوه وظیفه، او بدله یې محدود ده په آخرت پورې. د دې بدله به هم اجر به او ثواب به یې هم موږ یوازې په آخرت کې ترلاسه کړو. قرآن د روژې په ارتباط فرمایي وان تصوموا خیر لکم، که روژه ونیسئ نو دا ستاسو په خیر او ښېګڼه ده. د شراب او قمار په ارتباط فرمایي یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما. د شراب او قمار په اړه تا پوښتې، پیغمبره له تا خلک پوښتنه کوي، ورته ووایه چې په دې کې خلکو لره څه ګټې دي او لویه ګناه. د آیات په وروستۍ برخه کې فرمایي و اثمهما اکبر من نفعهما، او ګناه یې تر ګټې ستره ده. یعنې ګټه او ګناه یې د یو بل مترادف راوړي چې ګناه یعنې ضرر او مقابل لوری منفعت او ګټه، یعنې تاوان یې تر ګټې زیات. د شراب او قمار تاوان تر ګټې زیات دی، د همدې لپاره الله تعالی درته حرام کړی. اسمي د ضرر په ځای راوړی او د منفعت مقابل کې، یعنې دا چې اسم یعنې هغه څه چې انسان ته له معنوي او جسمي پلوه تاوان رسوي. الله تعالی موږ له هماغه څه منع کړي او په موږ یې حرام کړي چې هغه انسان ته ضرر لري. الله تعالی د روژې په اړه فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. د روژې میاشت هغه ده چې په هغې کې قرآن نازل شوی. د قرآن د نزول پیل د روژې د میاشتې له یوې شپې شوی. نور آیتونه کې باید دې وضاحت راغلی چې دا په یو مبارکه شپه کې نازل شوی. د نزول نه یې مراد دا نه ده چې قرآن یو ځایي په هماغه یو ځل او په هماغه یوه شپه پیغمبر علیه السلام باندې په بشپړه توګه نازل شوی. د قرآن ګڼ شمېر آیتونه وایي چې نه داسې نه ده شوی. په پیغمبر علیه السلام باندې وخت په وخت او جز برخه یې نازل شوی. په دې اړه د قرآن آیتونه ډېر زیات سری. هغه چې فکر کوي قرآن په بشپړه توګه په پیغمبر نازل شوی اشتباه کوي او نظر یې د قرآن د ګڼ شمېر آیتونو خلاف. یوه ډله همداسې فکر کوي. یوه ډله چې غلط شوي فکر کوي چې پیغمبر علیه السلام ته ټول قرآن په بشپړه توګه حتی له پیغمبري نه تر بعثت وړاندې ورکړی شوی. متاسفانه اهل تشیع همداسې فکر کوي. هغوی پیغمبر علیه السلام عالم بالغیب ګڼي او ائمه هم دغه اهل بیت هم همداسې ګڼي. په داسې حال کې چې قرآن فرمایي علم غیب له خدای پرته په اسمان او ځمکه کې هېچ چا سره نشته. فرشتیان علم غیب نه لري. په ځمکه کې هم هېچ چاته علم غیب نه لري. د قرآن د نزول پیل د روژې میاشتې له یوې مبارکې شپې پیل شوی او په مدار په درویشتو کلونو کې بشپړ شوی. وخت په وخت له حالاتو سره سم په پیغمبر علیه السلام دغه برخه نازل شوی. قرآن نازل شوی چې د خلکو لپاره لارښود دی. انسان ته لار ښیي چې څنګه د واقعي انسان په توګه په ځمکه کې ژوند وکړي. ټولې دغه لارې وښیي. د هغه لپاره روڼ څراغ دی. له تیارو یې باسي. هغه ته لار ښیي. د انسان لپاره لارښود دی. د هدایت څرګندې نښې او فرقان. د سمې لارې هغه نښې هم ورته ښیي او د حق و باطل ترمنځ د تفریق او تفکیک معیار هم هغه ورکوي. تله ورکوي چې حق و باطل سره تفکیک کړی شي. د ښه و بد، مفید او مضر، دوست او دشمن، حلال و حرام، حق و باطل تفکیک وکولی شي. نو قرآن هم لارښود دی، هم د لارښود او هدایت نښې او هم تله، معیار او ملاک د حق و د باطل ترمنځ د تفکیک. دا معیار دی، دا ملاک دی. نو چې څوک دا میاشت بیا مومي هغه د روژه ونیسي. متوجه اوسئ چې دلته الله تعالی فرمایي چې څوک دا میاشت بیا ومومي د روژې په میاشت کې داخل شي. نه دی ویلي چې څوک سپوږمۍ وګوري، بلکې ویلي دي څوک دا میاشت ومومي. او د میاشت د پیل نیټه، ورځې، ساعت، دقیقه او ثانیه دقیقا معلومه ده. که څوک علمي وسایلو ته اعتبار ورکړي نو په ډېر اساني سره کولی شي دا ته معلومه کړي چې دا میاشت کله پای ته رسېږي او بله میاشت کومه ورځ په کوم ساعت په کومه دقیقه او په کومه ثانیه پیل کېږي.
همدغسې لکه چې دا ستاسو ساعتونه درته وایي چې ماښام کله کېږي، ستا دا ساعت درته په دقیقه توګه وایي. حتی د راتلونکې میاشتې پیل هم درته ښیي چې کله پیل کېږي. لکه موږ چې د اوقاتو د لمونځ اوقاتو په ارتباط په د ساعت باندې باور کولی شو، او زموږ مؤذن هم په جماعتونو کې په همدې باور کوي. د همدې له مخې نه دا تعینوي چې د سهار اذان باید کله وکړي او د ماښام کله. همداسې د نوې میاشتې پیل دقیقاً ثابته ده او د وسایلو تجهیزاتو له مخې نه معلومېدل. کمپیوټر یې درته معلومولی شي. زما سره دې کمپیوټر کې دا سافټویر شته چې ما ته وایي نن سپوږمۍ څومره وخت باندې تېر شوی او چېرته معلومېږي او چېرته نه معلومېږي. کله به د دې میاشتې سپوږمۍ پټېږي، محاق کې به ننوځي. کله به د راتلونکې میاشتې سپوږمۍ له محاقه وځي. محاق هغه حالت د سپوږمۍ پټېږي، له نظره پټه شي. په دقیقه توګه موږ ته وایي چې او دلته موږ ته وایي چې څوک دا میاشت بیا عمومي په دې میاشت کې داخل شو، یعنې چا د نړۍ په یو ګوټ کې سپوږمۍ ولیدله او معلومه شوله چې نوې میاشت پیل شوې، د هغه په لیدل کېدو سره د دنیا په ټولو مسلمانانو باندې روژه نیول فرض دي. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. له تاسو نه چې چا دا میاشت وموندله او پکې داخل شو نو هغه د روژه ونیسي. او څوک چې بیمار وي او یا په سفر وي نو پر ده د نورو ورځو شمېره پوره کول دي. که مریض و او بیمار و او رخصت ورکړی شوی ده کولی شي روژه ونه نیسي، خو دا موده به پوره کوي. دا یو ثابت وخت دی، عدت دی. لکه چې تاسو د حیض لپاره عدت لرئ، د نفاس لپاره عدت لرئ، همداسې دا روژه هم یو معین وخت دی، همدا یو میاشت. دغه یو میاشت باید تاسو روژه ونیسئ. که په سفر او په روژه وئ، په سفر او بیمار وئ نو تاسو ته رخصت دی چې روژه وخورئ، خو شمېر به یې له نورو ورځو نه پوره کوئ. د کال په اوږدو کې چې کله مو زړه غواړي دا شمېره پوره کړئ. الله تعالی تاسو ته د اسانتیا اراده لري او د سختي اراده درته نه لري. یعنې په دې روژې سره یې دا نه دی غوښتي چې تاسو په تکلیف کې او په زحمت کې مو وغورځوي. تاسو ورته ضرورت لرئ، دا ستاسو په ګټه ده، ځکه یې په دې باندې ګمارلی. دا د دې لپاره چې شمېر یعنې عدت پوره کړي او د دې لپاره چې الله تعالی د هغه څه لپاره په لویي یاد کړئ چې تاسو یې هدایت کړئ او چې شکر وکړئ. یو ستر نعمت یې په تاسو پیرزو شوی چې تر بل هر څه هغه ته زیات اړ یې. د دې لپاره چې تاسو له تیارو وباسئ د نور او رڼا لوري ته. ښه و بد و مفید و مضر و حلال و حرام و دوست و دشمن، حق و باطل تفکیک کړی سي، قرآن یې نازل کړی. دا ستاسو لپاره تر ټولو ستر نعمت دی. د دې لپاره چې د دې لوی او ستر نعمت شکر مو ادا کړی نو روژه ونیسئ. په دې مبارک آیت کې څو اساسي لارښوونې شته. د دې میاشتې روژه په دې خاطر فرض کړی شوې چې په دې کې مبارک قرآن نازل شوی چې د خلکو لپاره لارښود کتاب دی، د څرګندو لارښوونو او د حق او باطل ترمنځ د فرق او تفکیک کولو روڼ څراغ په همدې میاشت کې نازل شوی.
د دې ستر نعمت د شکر ادا کولو لپاره باید روژه ونیسي. په دې روژې سره به تاسو د الله تعالی په لویي او عظمت اعتراف کړئ او د همدې روژې او د قرآن د درناوي په وجه به مو هدایت په برخه شي. داسې ګمان مه کوئ چې الله تعالی له خپلو بندګانو سره د سختي کولو اراده لري. روژه د دې لپاره نه دی چې الله تعالی تاسو ځوروي، بلکې د اسانۍ اراده لري. الله تعالی په خپلو بندګانو ډېر ډېر مهربان دی. تر مهربان مور هم په خپل زوی ډېر مهربان. قرآن را لېږل او روژه فرض کول د ده د پیرزوینې او رحمت نښې او اسباب دي. د سختیو د ژغورنې لپاره یې دا قرآن را لېږلی او د قرآن د راتلو د میاشتې روژه یې فرض کړې. له دې آیت دا هم په څرګنده توګه معلومیږي چې د روژې میاشتې په داخلېدو سره د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې روژه فرض کېږي او د روژې میاشت هم هغه مهال پیل کېږي چې سپوږمۍ له محاق ووځي او د نړۍ په کوم ګوټ کې څوک وګوري. د همدې لپاره زموږ مذهب وایي چې که په نړۍ کې یو صادق او رښتینی انسان هم د سپوږمۍ لیدلو شهادت ورکړ، بس په دې باندې اعتماد وکړي او روژه پیل کړي. یو کس په ټولې نړۍ کې. داسې نه دی چې هر څوک به بیل بیل سپوږمۍ ګوري. پاکستان کې بیل او په افغانستان کې بیل او په ایران او په سعودي کې بیل بیل. متاسفانه له دې نه دشمنانو د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف وسیله جوړه کړه. د عرفې په ورځ به تر 2 میلیونه زیات حجاج په عرفات کې راغونډ شوي او ټول به دا ورځ هلته لمانځي. د نړۍ د ګوټ ګوټ 2 میلیونه حجاج، تر 2 میلیونه زیات. ولې تاسو به په ایران او پاکستان کې وګورئ چې وایي لا د عرفې ورځ نه ده، یو ورځ وروسته به وي. همداسې د روژې په ارتباط، همداسې د اختر په ارتباط. سږ کال هم روژه ډېرو د موږ او تاسو د سعودي د روژې نه یو ورځ وځنډول، قصداً عمداً د سیاسي موخو له کبله او د دشمنانو توطئه ده. هغوی د مسلمانانو یووالی نه خوښوي. په هره موضوع کې باید اختلاف را پیدا کړي. شیعه او بریلویان له سلفیانو سره اختلاف لري. باید په حج کې هم اختلاف وکړي، په روژې کې هم اختلاف وکړي او په اختر کې هم او عرفې د ورځې په ارتباط. د تقویم لپاره موږ 2 سیستمه لرو. د میاشتو لپاره 2 معروف تقویمونه دي. یو د لمر پر محور د ځمکې په حرکت پورې او بل د ځمکې پر محور د سپوږمۍ په حرکت پورې مربوط دی. ځمکه په 365 ورځو او څه د پاسه 6 ساعتونو کې یو ځل د لمر په محور راسره او دا ټول یو مکمل کال دی، 4 فصلونه. 365 ورځې او 100 ساعتونه او 100 دقیقې. ځینو همدا په 12 میاشتو ویشلې. مسیحیان د عیسی علیه السلام له د تولد د ورځې نه پیل کوي. او میاشتې هم ځینې 10 ورځې او ځینې 11 ورځې. همدې ته خلکو
د 1 کال نوم ورکړ. او سپوږمۍ په څه د پاسه 29 ورځو کې یو ځل د ځمکې په محور راڅرخي. څه د پاسه 29 ورځې، څو ساعت او څو دقیقې او څو ثانیې، دا ټول معلوم دي، دقیقاً معلوم دي. دا موده ثابته ده. که څوک علمي محاسبې ته ارزښت ورکړي نو د بشپړ کال ټولې قمري میاشتې داسې ټاکل کېدی شي چې کمه او زیاتې به پکې نه راځي، او له مخکې نه کولی شي جنتري جوړه کړي او په هغو کې دقیقاً وښیي چې رمضان کله پیل کېږي او کله پای ته رسېږي. د محاسبې له مخه، د کمپیوټري محاسبې له مخې دا په اسانۍ سره معلومېدی شي چې سپوږمۍ کله خپله میاشتنی مدار او دوره پیل کوي او کله پای ته رسوي، په کوم ځای کې، په کوم ساعت، دقیقه او ثانیه د سترګو پټېږي او چیرې په کوم ساعت، دقیقه او ثانیه بیرته راڅرګندېږي او د نوې میاشتې هغه دوره او مدار پیل کوي. دا چې اسلام د میاشتې د پیل او پای لپاره رویت ته اعتبار ورکړی، دا یقیناً ډېره دقیقه او علمي وینا ده، ځکه د سپوږمۍ په لیدو سره ثابته کېږي چې هغې د نوې میاشتې مدار پیل کړی. څوک چې رویت ته اعتبار نه ورکوي او د هرې سیمې لپاره د مستقل او بیل رویت خبره کوي، ډېر ناپوه او له حقایقو بې خبر، نه له دین خبر دی او نه هم له علم. د روژې او د قرآن ترمنځ څه تړاو دی؟ ولې به د قرآن د نزول په میاشت کې روژه نیسو؟ ځواب یې دا دی: قرآن د انسان لپاره لارښود کتاب دی، هغه د فردي ژوند هم او د اجتماعي ژوند هم، د حلال او د حرام پولې ټاکلی، مفید او مضر انسان ته ښودلی، د چې څه به کوي او له څه به ډډه کوي، په دې ارتباط هغه ته لارښوونې کړي. د قرآن په لارښوونو عمل کول ځانګړو مواصفاتو او خصلتونو ته ضرورت لري. دا د هر چا کار نه دی، دا د ځانګړو شخصیتونو کار دی چې په هغه د خاصو مواصفاتو خاوند دی. د روژې په نتیجه کې په انسان کې همدغه خصلتونه او عادتونه او مواصفات را پیدا کېږي او ورو ورو وده مومي. ځینې یې دا دي: قرآن راغلی چې انسان له دې وژغوري چې د بل انسان په وړاندې سر ټیټ وي، د هغه مري او غلام شي. هغه ته وایي چې له خدای پرته به بل چا ته سر نه ټیټوي. ته د کرامت خاوند دی، له خدای پرته به بل چا ته سر نه ټیټوي. ستا په ټولنه کې باید عدالت تامین شي، یو به پر بل د لویي احساس نه کوي، یو به بل ته د حقارت په سترګه نه ګوري، هېڅوک به ځان تر نورو لوړ نه ګڼي. د شر و فساد ځواکونه باید وځپل شي، ظالم حکومتونه باید نسکور شي، د الله تعالی دین باید حاکم شي، هغه دین چې د ټولنې په ټولو برخو کې حق او عدالت تامینوي. د لوړو لوړو اهدافو او ارمانونو ته رسېدل داسې مجاهدو شخصیتونو ته ضرورت لري چې صابر وي، لوړ صابر وي او لوړ همت ولري.
لوږه او تنده وګاللی شي، نه د نس بندوي او نه د هوس او نفس. دا معاصفات د روژې په نتیجه کې په انسان کې وده کوي. روژتي یو میاشت له سهار تر ماښام صبر، ځان ساتنه، د نفس او حواس غوښتنو ته نه تسلیمېدل، لوږه او تنده تمرین یې کوي، مشق یې کوي. دا یو میاشتنۍ تربیتي دوره په هغه کې د صبر او ځان ساتنې ماده تقویه کوي. دا کټ مټ داسې ده لکه د کماندو سرتیري چې په سختو تمرینونو ګمارل کیږي. میاشتې لوږه او تنده ګالي، په خړو اوبو او خټو کې تګ کوي، په ځنګله کې له خوراک او څښاک پرته د اوږدې مودې لپاره پاته کیږي، په یوازې سر او له ملګرو پرته د شپې سفرونه او د خطر سیمې ته ننوتل، او د همدې سختو تمرینونو او مشقونو په نتیجه کې له هغه یو مضبوط او باهمته کماندو سرتیری جوړیږي. که تاسو یو څوک ګورئ چې په خټو کې روان دی، په خپلې دریشي سره، بوټونو، لارسه سره، وسله یې په لاس کې، تعجب به وکړي، ډېر به ورباندې اعتراض هم کوي، لیوانۍ ده چې دا کار کوي. هماسې چې ډېر نن زموږ په ارتباط وایي چې دا څه مصیبت ورباندې نازل شوی دی چې د دوبي په سختو ګرمو تودو اوږدو ورځو کې هم روژه نیسي، ځان ته تاوان رسي. د دې کماندو په ارتباط هم انسان هم داسې فکر کوي، خو چې لږ متوجه شي د دې نو کماندو جوړېږي، بیا څوک ورباندې اعتراض نه کوي، په خټو کې تګ باندې هم اعتراض نه کوي، او په لوږه کې پرته له ډوډۍ او توشې د خطر سیمې ته او ځنګله ته تګ، په دې هم څوک اعتراض نه کوي. لکه د یو کماندو روزل چې دا ټول ایجابوي، هغه باید له دغسې تربیتي دورې تیر شي، دا ټولې سختي باید وګالي چې د مضبوطې ارادې خاوند شي او له هغه نه یو ثابت، مضبوط او باهمته سرتیری جوړ شي. همداسې الله تعالی موږ په روژې مکلف کړي. دا یوه تربیتي یوه میاشتنۍ دوره ده. په دغه تربیتي دورې کې په موږ کې هغه مواصفات پیدا کېږي چې د هغه په نتیجه کې کولی شو د قرآن د حمل وړتیا کسب او د دې جوګه شو چې قرآن حمل کو او په قرآن عمل وکړو. روژتي مکمل یوه میاشت هره ورځ خپله خوله او فرج، دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې دې دواړو تضمین ما ته راکړ چې ساتي، زه د جنت ضمانت ورکوم. د انسان د انحراف دغه دوه عوامل دي، دغه دوه، هغه ګناه ته بیایي، د بل په حق تیري ته یې کشوي، فساد باعث کېږي، اخلاقي پلوه، اجتماعي پلوه. روژتي مکمل یوه میاشت نه یوازې دا دواړه له حرامو ساتي، هغه چې د دواړو شونډو منځ کې ده او هغه چې د دواړو ورنونو په منځ کې ده، دا دواړه نه یوازې له حرام ساتي بلکې له جایز و حلال هم ساتي. له حلال خوراک نه هم ډډه کوي، له پاکو اوبو هم ډډه کوي، په سخت ګرمي کې هم، د تندې په حالت کې هم. له جنسي تعلقاتو هم ډډه کوي، له حلال جنسي تعلقاتو هم ډډه کوي، له حرامې وینا، دروغ، افترا، تهمت. خپله خوله
او ژبه ساتي. نه یوازې له حلال جنسي تعلقاتو ځان ساتي بلکې د حرام لوري ته له کتلو هم اجتناب کوي. خپل سترګې هم کنټرولوي. دا مسلسل د یوې میاشتې تمرین او مشق د ځان ساتنې مشق. حواس ته د نه تسلیمېدو تمرین. دا چې له داخل نه ستا زړه او حواس ته هڅوي اړ کوي دې ته چې ګناه ته خطا ته لاس اوږد کړي ولې ته ډډه کوې نه تسلیمېږي. په همدې سره په تا کې د ځان ساتنې او د قرآن په اصطلاح تقوا استعداد او وړتیا وده کوي او دې ته دې چمتو کوي چې د ژوند په ټولو برخو کې د قرآن سرې کرښې مراعات کړي او جایز حد باندې توقف وکړي، مخکې لاړ نه شي. حتما مو تجربه کړي چې د روژې نه وروسته کله کله داسې کېږي چې ګیلاس راپورته کړي یو ټکان وکړي چې شاید روژه بیرته کښېږدي، متوجه شي نه روژه نه یم. یعنې په تا کې دا ماده را پیدا شوې، یو استعداد په تا کې وده کړې. د هر بل سرې کرښې په ارتباط هم همداسې. انسان په خپل ژوند کې دوه لارې غوره کولی شي. الف همدغه لار چې دیندارو غوره کړي، د هغوی په مذهب او منهج او مسلک کې حلال دی، حرام دی، دوست دی، دشمن دی، مفید دی، مضر دی، خپل حق دی، بل حق دی، حق او باطل دی، او هغه په دې مکلف دی چې د دې ټولو مراعات وکړي. له خپل حق نه به تیری نه کوي، د بل په حق باندې به تجاوز نه کوي په ټولو امورو، اقتصادي پلوه هم، اجتماعي پلوه هم، جنسي پلوه هم. له هره اړخه به د حدودو مراعات کوي، سرې کرښې به مراعاتوي. دوم د هغو لار چې په دین باور نه لري، سیکولر دی، کمونستان، ملحدین، د هغوی په مذهب او مسلک کې سرې کرښه نشته. حلال، حرام، جایز، ناجایز، حق، باطل، ښه او بد اخلاق دا نه پېژني. هر څه د هغو له نظره جایز دی. سالمه او رغنده انساني ټولنه له دې پرته هېڅکله هغوی ځای کې نشي رامنځته کېدی شي دا حدود مشخص سي او ټول مکلف دي هغه مراعات کړي او هغه ته تمکین ولري. او دا ټولنه هم یوازې هغه مهال رامنځته کېدی شي چې انسان خپل حد وپېژني او له سلو کرښو د اورېدو تلوسه ونه کړي او په خپل حد کې د ځان سمبالولو او اداره کولو وړتیا کسب کړي. روژه په انسان کې همدا وړتیا ځواکمنه کوي. لکه یو موټر چې بریک ته ضرورت لري او که بریک خراب شو او ډریور دی اشترینګ شاته ولاړ و او روان شو نو قدم په قدم شیبه شیبه ټکر کوي. همداسې انسان قوي او مضبوطې ارادې ته ضرورت لري. دا قوي او مضبوطه اراده دغه لپاره همداسې ده لکه بریک، لکه د موټر لپاره بریک چې کله هم له سرې کرښې سره مخامخ شي ځان سنبال کړی شي ودرېږي. دغه استعداد او ظرفیت روژه انسان ته ورکوي. روژه په انسان کې اراده تقویه کوي، انسان اراده مضبوطه کوي. اراده یې نه ده چې ته ځان کنټرول کړي، په ځان باندې تسلط ولري، خپل حواس اداره کړی شي، خپل نفس اداره کړی شي، د نفس بنده نه شي، هغه په تا باندې حکومت ونه کړي، ته ورباندې حاکم یې.
دا قوي او مضبوطه اراده په انسان کې د روژې په نتیجه کې وده کوي او رامنځته کېږي. ته چې یوه میاشت دا تمرین او مشق ترسره کوي چې وږی او تږی شي، سړې اوبه او د خپلې خوښې خوندور خوراک د مخې ته راشي، خو ځان سنبال کړي، هوس ته نه تسلیمېږي. د روژې په میاشت کې راټوکېدلی او ځواکمن شوی همدا خصلت باعث شي ته ټول کال دا 11 نورې میاشتې هم هر ځل چې له حرام توکي او عمل سره مخامخ شي ځان سنبال او اداره کړي. قرآن هم داسې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنانو په تاسو باندې روژه همداسې فرض کړی شوې لکه چې له تاسو نه په مخکنیو امتونو باندې فرض کړی شوې، او دا د دې لپاره چې تاسو د تقوا خاوند شئ. لعلکم تتقون، په تاسو کې تقوا را پیدا شي. تقوا یعنې ځان ساتنه. عمر رضی الله عنه د تقوا ډېر ښکلی انځور وړاندې کوي. وایي تقوا دې ته وایي چې ته په یو اغزنې سیمې کې روان یې او دا جامې راغونډوي چې په کوم اغزي کې بندې نه شي. تقوا هم دې ته وایي دا چې ته په ټول احتیاط او دقت سره ځان ساتې چې کوږ پل کښې نه ږدي، شی کیڼ اړخ ته منحرف نه شي، ځان ساتنه کوي. تقوا هم دې ته وایي. د تقوا د روژې په نتیجه کې په تا کې تقوا را پیدا کېږي. او قرآن د متقینو لارښود کتاب دی. یوازې هغه څوک یې عمل کولی شي چې په هغو کې تقوا وي. د قرآن او د روژې ترمنځ تړاو همدغسې دی. دا روژه تا دې ته چمتو کوي چې د قرآن حامل شي، په قرآن عمل وکړي، قرآن ستا لارښود شي او د ژوند په ټولو برخو کې په هغه باندې عمل وکولی شي. څوک چې یوه میاشت له حلال رزق لاس اخیستل تمرین کې مکمله یوه میاشت نفس یې په وار وار له هغه مقرر غوښتنې وکړي خو هغه یې غوښتنو ته تسلیم نه شي. ځان وساتئ، په دې سره د ده اراده مضبوطه او پیاوړې شي او له روژې وروسته د نفس د ناجایزو او ناروا غوښتنو په وړاندې مقاومت او ځان ساتل ورته آسان شي. پیغمبر علیه السلام د روژې میاشت د صبر میاشت ګڼلې، یعنی روژه په تاسو کې صبر را پیدا کړي او د صبر اجر جنت دی. نه یوازې په آخرت کې د صبر په نتیجه کې ته جنت ترلاسه کوي او جنت ته د ننوتلو یو خاصه دروازه ده چې روژتي به پرې ننوځي، د هغه له لارې جنت ته ننوځي. دنیا کې هم قرآن فرمایي چې موږ بني اسرائیلو ته د نړۍ په ټولو قومونو فضیلت ورکړ بما صبرو، په دې کبله چې هغوی صبر وکړه. د صبر مظاهره یې وکړه، صابر شول. د دې صبر له کبله الله تعالی په ټولو قومونو هغوی ته فضیلت ورکړ. فرعون د هغوی په لاس غرق، د هغه په تاج نسکور، د ځمکې وراثت هغوی ته ورکړل، د هغوی په لاس د هغوی غوره دین متمکن شو، د ځمکې د ټولو شتمنیو وارثان شو. یعنې صبر عادي خبره نه ده، خدای له صابرانو سره ده. وروستۍ فتح د صابرانو ده. وړوکی ټولګی چې صابر وي په لوی ټولګي به وروستی بری د هغو وي. خدای صابران خوښوي. د صبر دغه ستاینې شوي. صبر دومره لویه سرمایه ده.
او دا صبر د روژې په نتیجه کې پتا کې را پیدا کیږي. هغه روژه چې انسان له بد فعل، ناروا کړنې او وینا، حرام رزق ترلاسه کولو منع نه کړي، د دین په معیارونو کې دا روژه هیڅ ارزښت نه لري، فقط لوږه او تنده ګالل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصيام جنة، روزه سپر ده، د شیطان د ټولو بریدونو په وړاندې سپر ده، ډال د هوا او حواس په وړاندې سپر ده، تا ساتي. فاذا كان احدكم يوما صائما، نو له تاسو نه چې کوم یو کوم ورځ روژه وي، فلا یجهل، د جهالت کارونه دې نه کوي. قرآن دا ټول ګناهونه د جهالت د کارونو په نامه یادوي. ولا يرفض، او د بې حیایي کارونه دې هم نه کوي. د شهوات بې حیایي کارونه دې هم ډډه کوي. او حتی که څوک ورسره شخړه او جګړه کوي، نو ورته ودې وایي چې زه روژتي یم، زما روژه ده. د همدې لپاره چې روژه ده، نو له هغه سره له جګړې او شخړې ډډه کوي. او که څوک له دغو کارونو ډډه ونه کړي، نو الله تعالی د هغه له روژې سره هېڅ کار نه لري. داسې هغه ورځ په لوږه او تنده تېره کړې، د الله تعالی په نزد دا روژه هېڅ اعتبار او ارزښت نه لري. زموږ د لمانځه وخت را نږدې شوی ده، په همدې اکتفا کوو. مزید بحثونه لرو، مهم اساسي مسایل هم لا پاته دي د روژې په ارتباط. انشاءالله په راتلونکو حلقې درسو کې په دې ارتباط خبره کوو.